بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو قربا یوسف جان دی وخت چې کوم پرونی اون کې موجود دی تاسو وینئ نن چې کوم دی نو دلته د وابډي مشران راغلي شارس خان دی ایسی چې کوم دی دایي سربراهي کې دلته کلی کچهري چې کوم دی نو انعقاد شوی دی د دې خلکو د اسانتیا لپاره په دې کلی کچهري کې چې په دې کلی کچهري کې به د دې د خلکو چې څه مشکلات دي د اور بیلینګ د ترانسفارمرو یا نور داسې چې کوم ریلیټډ شیزونه د بجلو سره د هغې شکایت په چې کوم دی نو ایسي صاحب ورسره چې کوم عمله د هغه به اوري او آن د سپاټ په هغه دلته حل کوي. په دا پروګرام چې کوم دی دا د ایاز صدر صاحب دی په زیر نگرانۍ کې چې کوم دی نو دلته کې منعقد شوی دی د هغې دا پروګرام کړی د دې کلي دپاره د دې کلي د لیو اډوانټیج ورکول دپاره یې کړی دی. هغوی هم دغه سوچ کړی چې دې کلي ته چې کوم دی چې اسانتیا وي نو په دې وجه باندې دا وابډې اهلکار وابډې مشران دلته راغلي دي او همدغه د اسانتیا دپاره هغوی چې کوم دی نو دغه دا کوي چې یاره دا خلک د دې چې کومې مسلې دي کوم مشکلات دي هغه په دې ځای باندې حل شي. تاسو چېرته مزې موږ سره اوسئ. مقصد دا دی چې منګه کم د وابډې مشران دي افسران دي اهلکار دي هغه ټول دلته یو غونډې ته راغونډ شي او د دې علاقې چې څه مسایل دي هغه مشترکه یو ځای ته راشي او په هغې باندې مخکې کاروایي وشي او تاسو ته په اسانۍ باندې ستاسو مسایل چې کوم دي هغه ستاسو په کور کې د حل کېدو یو کوشش دی. نو په دغه سلسله کې دا 13 هفته هم موږ یو کوشش کړی خو هغه چونکې بیا زموږ څه میټینګ و د هغې د وجې پاتې شو عید میلاد النبي په وجه باندې هغه کینسل شو. ګرانو کتونکو تاسو ولیدل نن چې کوم دی نو په روډیا ون کې چې کوم دی کلی کچهري وشوه چې د وابډې سربراہ شارس خان ایسي چې کوم دی نو هغه د دې غونډې سربراهي کوله. تاسو ولیدل په دې کې چې کوم دی نو داسې خلک وو چې د هغې کوم ریکوایرمنټ وو یا د هغې کومې مسلې وې اور بیلینګ مسلې وې یا ټرانسفارمر مسلې وې نو هغه آن د سپاټ چې کوم دی نو دوی حل کړي. موږ به د دې نه د دې کلی کچهري چې دا څونه امپورټنټ دي څونه لازمي دي زموږ دپاره دې حوالې سره موږ د دې نه یو څو تپوس کوو. السلام علیکم حاجي. وعلیکم السلام. دا راته ووایي جي چې د دې اغراض او مقاصد څه د داسې کلی کچهري او دا څونه لازمي دي زموږ د علاقو دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. دا محکمې دا سلسله شروع کړې ده بجای دی چې دا ټول خلک دفترو ته راشي نو محکمه وایي چې افسران راغونډ شي او دې سره په اجرو کې په محلو کې کښېني چې د دې مسلې د دې په دهلیز باندې موږ حل کړو. اوس د دې الحمدلله ځای په ځای ډېر ښه ریزلټس راووته. ځای په ځای مونږ لکه کنیکشن یې مو کې ټرانسفارمر یې ولګولې پکې او نور هم ډېر پازیټیو اسپیکټس دي وړې وړې مسلې په موقع حل کړو هغه دلته مونږ اوس هم الحمدلله ډېر حل کړي او چې کوم کې غټ اپروول د هیډ افیس یا زماوي اذان سره فایل کې واخلو نو ډېر ښه امپیکټ را روان دي. دې کې جي داسې مسلې وي د علاقې مشرانو چې کوم دی تاسو یو خبره وکړه ټرانسفارمر حوالې سره هغوی وي چې موږ ته کله ټرانسفارمر خراب شي یو بش وي معمولي غونډه کې دغې مسلې او هغې دپاره موږ 20,000 او 1,000 او په 10,000 روپۍ راغونډوو بیا په دې کلي کې په هغې باندې لکه مختلف جګړې هم کېږي د یو بل منځ کې نو لکه د دې حل څه دی لکه څه سوچ هم شته دې دپاره. دا مونږ هره کلي کچهري کې دا میسج ورکوو چې ټرانسفارمر د محکمې ذمهواري ده محکمه به چې ډیمیج شي محکمه به یې جوړوي محکمه به یې خېجوي درته. اوس د دې دپاره اویرنس دا دی چې د کلي یو مشر دوه دي مونږ سره رابطه کوي ټرانسفارمر 4 یا 6 غنټو کې به دې ته لګي مونږ سره اتوریز ورکشاپونه دي د پیسکو هغې کې اوس هم ښې ډېرې پرتې دي را سره دې ته بیا هم دا مونږ وایو چې تاسو چاله پیسې مه ورکوئ دا د محکمې کار دی او انشاءالله مونږ ټول اوړي کې همدقسې د آبادو کې ولګولې ټرانسفارمر یې آینده به هم دا شی روان یم. دا شارس خان دې خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې دوی همدغه بار بار د خلکو ته وایي چېرې تاسو راشئ چې ستاسو څه مسلې په دې کچهري کې به مونږ دا ډېر په اسانه باندې ستاسو حل کوو. هسې ستاسو څه سوچ دی چې دا کلي کچهري چې کوم ده لکه دا خو یو ډېر ښه اقدام دی نو چې نور داسې څه دغه دي چې د خلکو ته یو ریلیف میلو شي لکه دا څه سوچ دی ستاسو؟ ډېره مهرباني جي. کلي کچهري جي دا یو جرنل اویرنس پروګرام دی چې دا زمونږ محکمې شروع کړی دی او دې کې زمونږ تمام افسران هغې کې اے سی صاحب ایکسین صاحب ډي سی ایم صاحب آر او صاحب دا ټول چې څومره افسران دي متعلقه چې کومې علاقې دې سره لګي د هغې استیوګان صاحبان دا په موقع موجود دي
او دا د خلکو لمنګ راځو دلته چې به تاسو خپل مسلې منګ له راوړی دلته چې کومه مسلې تاسو الته دفتر ته راځي او تاسو ته مشکلات دي چې هغه ان د سپاټ منګ حل کو او څنګه چې ایسي سي وې دي کې موږ ته ډېرې کامیابی ملو شوې دي لکه زه به تاسو له مثال درکم چې کم زمونږ کلیوالي علاقې دي بهر رورل ایریاز دي په هغې کې آی تھنک چې موږ اندازه ولګو نو د 2,500 نه زیاتې کنیکشنې وشولې موږ سره دا د دې کلي کچېرې برکت دی. ګرانو کتونکو تاسو ولیدل موږ سره چې کوم دی روز دی وخت کې سینیئر نائب صدر ایاز خان موجود دی کومه کلی کچهری چې دلته کې چا اهتمام کړو کم مشران چې کم دي ما سره موجود دي ایاز خان دی دلته کې دا د وابډې دا مشران چې کم دي دلته راغوښتي د دې وجه د دې د پاره راغوښتي و چې دلته راشي او د دې کلی هغه کم ریکوایرمنټ چې د کلی هغه کم مشکلات چې کم تکلیفات چې د خلکول د پاره ولې چې کله موږ پسې بیلون راسي زیات راشي موږ غریب خلک چې کم دي نو کله په یو دفتر کې په بل دفتر کې کړو کو هغه بیلون هم نه سمېږي د قدی یو لوی سوچ کړو چې دلته دا وابډې د خلک روغتل چې زما د خلکو ته دلته کې سہولت دي ته ملو شي هم دلته دا بیلونه کوور بیلینګ هغه ټیک شي که د ټرانسفرمر مسلې ټیک شي نو هغې په خپلو خبرو کې تاسو اورېدل وی دا مشران ما سره موجود دي دیو پې هم لږه سرخي غورځوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایي جی دا سوچ هم څنګه راغې لکه داسې یو کلي کچهري اهتمام کول او بیا دونه په ګڼ شمېر کې خلک راتللی لکه دا سوچ هم څنګه راغې تاسو داسې څه ولیدل چې یاره دا خلک چې کوم دی دا در په دې کې ګرځي په وابډه کې دغې وجې هم راغې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف جان صاحب اول خو ستا ډېره مننه. بله خبره ده چې د دې مونږ سره د تېرې هفتې نه یو د دغه سره د ما خبرې شوې د دې د چیرمین صاحب سره چې یاره دلته لږ مسایل دي نو دوی وي چې مونږ خو صاحبان کلي کچېرې کوي نو ما یاره مونږ به ورته خپل ځان لکه خپل کلي به پیش کړو چې یاره تاسو دلته هم راشئ لکه مطلب دې ځای مسایل دومره زیات دي او بل دا خلک خو تاسو ولید سادهګان خلک دي دونه نه پوهېږي یو دفتر بل دفتر منډې نه شي والی تاسو ولید ټول مسایل په یو ټیبل باندې افسران ناستو حل شو که نه نو مونږ وی چې یاره د دې خپلو کلي علاقې د دې خلکو دپاره یو داسې اقدام وشي چې دې ته د ریلیف په خپله کوڅه کې میلاو شي په دروازه کې میلاو شي نو د هغې پرون چونکې زمونږ پروګرام د اوشنمال سره خو غم وشو نو د هغې د وجې هغه پروګرام دې ځای ته راغی خو بهرحال زمونږ ته ډېر زیات مطمئن شو زمونږ ډېرې مسلې وې چې هغه نه حل کېدې او دلته کې زمونږ په یو درخواست باندې ایس خدای دې عزت وکړي بلکې مو زه به دا ویم چې د وابډې غونډ سټاپ مونږ سره ډېر زیات په دې کې د هغې کوپریشن ډېر زیات و. مونږ مقصد صرف یو دی چې یاره د خلکو ته سهولت میلو شي دی ونه کړېږي او مونږ شکریا ادا کوو د وابډې د ایسي صاحب چې هغه راغې کمې خبرې وکړې خو الله دې وکړي چې مخکې هم داسې ډېر دغه شوي دی خو عمل نه دی شوی د مونږ مین مقصد دا دی چې یاره د خلک چې دې ته سهولت میلو شي کم تکلیف دی چې دی کم شي نو په دې کلي کې داسې مسایلو چې دغه حل کېدو نه و. دا مشران چې بیا هم وایي چې په مستقبل کې بیا هم زمونږ دا سوچ دی چې که د دې کلي که وړوکې که ماشومې که زنانې که بیا هم څه تکلیف راځي نو مونږ به د هغې نه مخکې ولاړ یو دا د خدمت ته هم بډې والي او کوو به دا خدمت نو حقیقت دی چې مشران هم دغه شان مزه کوي او مشران په دې باندې ښکلي ښکاري چې هغه د خپل کلي ولس خدمت وکړي. ما یوسف جان له اجازت راکړې د خپل کیمرامین شهاب سره پښتو نیوز مردان.